که وخت چا صحیح استعمال که الله رب العالمین د دنیا ترقی ورکوي او الله آخرت کې هم ورته کامیابی ورکوي او اجر الله پاک ورکوي. خصوصا هغه روم د چې هغه متعلمین دي، کارم کوي، فامیل هم لري او غواړي پاینده کې اوس چې جوړ شي، نو دا رول حتما تعقیب کړي. دا رول څه شی دی؟ 8 درې دفعې اته چې درې دفعې اته سره جمع کړي دا 40 کېږي. ورځ 40 ساعته ده، دا باید په 3 تقسیم شي چې تقسیم 3 شو نو هغه موږ نتیجې چې درسیږو 8 رسیږو. اول 8 ساعته باید کار وکړي. ګوري کار کول د دې معنی نه ته څونه ډېر کار وکړي دلته به نتیجه ډېره وي، نه ته څومره مفید کار وکړي نتیجه به ډېره وي. د معنی څه ده؟ که یو ځای کې ته 0% خپل فعالیت وکړي 80% نتیجه ته راوړلی شي. که ته یو ځای کې 80% فعالیت وکړي تا ته 0% نتیجه نه راوړي، ځکه که ته صحیح کار نه کوې، توجه د کار کې نه، فکر د تقسیم دی، یا ته په وړو شیانو لګیا نه، بعضې وخت کې ته په خپل تجارت کې لګیا نه په تجارت سر باندې کار کوې. دا به زه تشریح کوم تاسو ته. اول دغه چې قانون تعقیبوي، ته باید خپل دا کار یعنی اندازه کې چې نن ما ته څونه کار پکار دی، زه باید څه شی وکړم. مثلا اندازه ده، زه باید نن 15 ایمیله ولیږم، صحیح شو، اندازه شو. دویم چې دی هغه کوم مسؤلیتونه چې مثلا تاسو سره اوس پراته دي او هغه ستا وخت ضایع کوي، یا مثلا یو کس راځي دروازې ته او دروازه ټکوي، سلام علیکم، وعلیکم سلام، تو سره کینې وخت ضایع شو، کولی شو ته وایې چې وروره زه چا سره میټینګ نه کوم، سهار نه 2 بجو پورې، 2 بجو نه بعد زما میټینګ نه شول، سمه ده. نو دا به هم ستا وخت اضافه وساتي او وخت به نه ضایع کېږي. دا انسان چې تاوان کې پروت دی نو د وخت قدر نه دی کړی. د دې نه قیمتي وختونه بغیر د عبادتو نه تیر شوي دي. د دې نه قیمتي وختونه بغیر د الله د ذکر نه تیر شوي دي. د صرف په دنیا پسې د ټول وخت لګولی دی. ټول وخت د مزو، د چرچو او د خواهشاتو د پوره کولو لپاره لګولی، نو ځکه د انسان په تاوان کې دی. هغه کسان چې په ژوند کې ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی د خپل وخت د هرې لحظې، هرې ثانیې او هرې دقیقې څخه اعظمي استفاده کړې ده. خو بدبختانه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ډېر ځوانان دي چې په ویډیو ګیمونو، په اجتماعي پاڼو او په ډېرو عباسو کارونو لګیا وي او خپل وخت ته، د خپل وخت ارزښت ته او د خپل وخت مدیریت ته هېڅ پاملرنه نه کوي. الله ټول عبادات د وخت سره تړلي، کوم چې فرضي عبادات دي، مهم عبادات دي، یو خو نوافل دي، نو هغه هم یو حد پورې وخت سره تړل دي، خو یو حد پورې. مثلا مونځ دی، قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مونځ په مسلمانانو باندې وخت په وخت فرض شوی. که نه دا خو د اول 10 رکعته مونځ نو دا خو الله رب العالمین دا ویلی شو چې بس سهار ورته ولګېږي ټول خلاص کړي، یا د شپې ټول خلاص کړي. خدا الله وخت په وخت باندې فرض کړ. همدغه شان روزه، 10 روزې وي، خو الله رب العالمین ویلي چې بس 10 روزې کال کې نیسي. هغې دپاره شهر رمضان الذي انزل فی القرآن، د رمضان میاشت د هغې دپاره منتخب شو چې دا به د روزو دپاره. همدغه شان د حج دپاره وخت تعیین شوی دی. همدغه شان که موږ او ستاسو نور څومره عبادات دي مهم، بیا په نورو انساني مسایلو کې لکه طلاق، عدت، د وفات عدت، د طلاق عدت، دغه ټولو شیانو دپاره الله وخت ټاکلی دی. او همدغه شان چې خلکو دا پوښتنه وکړه د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې دا سپوږمۍ څنګه غټېږي وړه کېږي، نو هغه ورته ویل یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس. دا خلکو ته د وختونو معلومولو دپاره چې خلک پوه شي چې څوم تاریخ دی، څومه ورځ ده، نن د سپوږمۍ څومه ورځ ده، وخت دپاره. نو وخت دونه مهم شی دی چې الله د هغې دپاره جنتري په اسمان کې لګولی، سپوږمۍ چې هغې باندې عام یو دیهاتي او کلیوال او عام سړی هم پرې نه پوهېږي چې دا سپوږمۍ 15 ورځ تېره شوې، 14 تېره شوې، 13 تېره شوې، هغه په هغې باندې پوهېږي. اسمان کې الله دا جنتري لګولی ده چې څوک ورته وکتی شي او وګوري، تر څو خلکو نه وخت ضایع نه شي او کارونه چې دی خپل په وخت باندې. همدغه شی معاملات چې دي هغه هم الله وخت پورې کړ. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه الی اجل. که تاسو یو نیټې پورې معامله کوئ او د قرض پور راکړه ورکړه مسلې، نو هغه چې دی ولیکئ، د خپل نیټې پورې هغه چې دی هغه ولیکئ. نو ځوانان
مشران علما کشران ټول باید دې ته متوجه شي چې خپل وخت ضایع نه کړي. که یو مملکت کې ټول خلک وخت نه ضایع کوي هغه ټول مملکت ترقي کوي. که یو کورنۍ کې خلک وخت نه ضایع کوي هغه کورنۍ ترقي کوي. که یو فرد خپل وخت نه ضایع کوي هغه فرد ترقي کوي. دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د یو سړي اسلام په دې باندې ښایسته کېږي چې هغه لا یعنی شیان ترک کړي. لا یعنی شیان هغه شیانو ته وایي چې نه پکې د دین ګټئ او نه پکې د دنیا ګټئ. عباسیات، چټیات، فضولیاتو کې وخت ضایع کول، نو دې سره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د سړي اسلام نه حسن ختمیږي او د سړي په مسلمانۍ کې ال حسن پیدا کېږي چې هغه وخت فضول او عبث استعمال نه کړي. د وخت قدر باید موږ وپېژنو. کومو قومونو چې د وخت قدر پېژندلی، کومو کورنیو چې د وخت قدر پېژندلی، کومو اشخاصو چې د وخت قدر پېژندلی، هغه نن په دنیا کې ډېر مخکې دي. بل مشکل زه چې ځوانان ګورم چې کله دوی کار کوي هغه دا دی چې خپل ورځنی کار نه پلانوي. زه شخصا چې سهار ویښېږم خپل ټول د ورځې کار لیکم چې نن زما دا کارونه دي او دا باید زه ختم کړم، او انشاءالله اکثر ختمیږي چې یو شی زه ولیکم هغه ډېر ختمولی شم نسبت چې زه سهار پاڅېږم یو رانه پاتې بل تللی نو غټ جنجال کیم چې کوم کار په دې ورځ ختم نه شو سبا ته وړم. خو په دې مهم دی چې کار ختمیږي. زموږ ځوانان چې راځي د ورځې پلان ته معلوم نه څنګه چې خوب نه ویښېږي خپل پلان ته جوړ کړه چې نن به ته څه کوې تر شپې پورې، چې شپې کور ته راغلی او فکر پرې وکړه چې نن ما څه وکړل، کوم مې ښه وکړه، کوم مې بد وکړه، کوم کارونه زه کولی شم تقویه کړم. اوس باقی 8 ساعته پاتې شول. 8 ساعته چې د کار نه څنګه وزګار شوې هغه صرف ستا دي. هغه 8 ساعته به ته تقسیم 2 کړې. 2 ساعته به ته یو څه شي باندې کار کوې چې کوم ستا په آخرت ګټه ورسوي. یو خیریه ارګان سره کار کوي، اسلامي ارګان سره کار کوي، چې هر څه کوي یو کار وکړه چې هغه واقعا تا ته په آینده کې ګټه ورسوي. بعضې وخت کې د خلکو وظیفې یو داسې ارګانونو کې چې په خپله خیر وي نو انشاءالله بیا ته کولی 2 ساعته ورنه کړې. که چېرته مثلا ته 2 ساعته کولی شي یو ځای کې ته خیریه کارونو کې کار وکړې، یو اجتماعي بخش کې مسؤل اوسې، یعنې خلکو سره مصروف مشکل نه دی. که چېرته نه یې نو ته کولی شي دغه څه تقسیم په 2 کې 4 ساعته فامیل ته ورکړه، یا د ماشومان بیرون وړي یا همسایه کره ځي یا د چا د مریضي پوښتنه کوي، نو په دې 4 ساعته کې ختم کړه چې وخت دې پوره شو سلام علیکم زه لاړم. زموږ بعض ورونه چې چای ته کښېني یقین وکړو چیبرونه به خالي کړي او بیا موضوع تمامه نه وي، ځکه چې وخت ارزښت باندې نه پوهېږي، وخت ضایع وي. دا کوم وخت چې موږ سره دی د دې قدر کوئ دا ګورې زموږ رأس المال دی. رأس المال هغه مال ته وایي چې بنیادي مال چې ته یې لګوې په تجارت کې چې په دې به ته نورې پیسې ګټې، دا هغه رأس المال دی زموږ. چې دا وخت دې وبیلو هر څه دې وبیلل. ځکه په دې خوشحالېږم چې وخت روان دی او تېرېږي. دې هر څه ګوره موږ ذموار یو او دې هر څه به زموږ نه تپوس کړي. ځکه شاعر وایي انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وی موږ خوشحالېږو چې کله دا ورځ تېره شي، خو یې سوچ دی کې پکار دی هره ورځ چې تېرېږي نو زموږ د ژوند یو حصه کمیږي. لکه ابروز باز دیګې وکړه مبارکیانې ورکولې چې وي نوی کال دی مبارک شي او ښه د خندا شین دی، نو سوچ دې ته وکړه چې یو کال ستا د ژوند نه کم شو، یو کال ستا سفر یعنی الله ته لنډ شو، یو کال ته الله ته نږدې شوې، الله سره د ملاقات وخت راغی. تا څه کړي دي، څه تیاری دي کړی، سوچ دا دی او نه یو سړی راولېږي مبارکیانې ورکوي وخت کم شو. دلته په دې ملک کې چې دا کوم مسافر ملګري دي نو دوی څومره خوشحالېږي یاره وایي 2 کاله تېرېدو واله دي، ځکه چې 2 کاله بعد چېرته ځي دی به چوټۍ باندې شي. سم خوشحاله وي 2 کاله، او حالانکې دا 2 کاله چې تېر شو ستا د ژوند نو دا یا ستا دپاره ګواه او یا په تا باندې ګواه. ورځې 2 ساعته په خپل فیلډ کې درس ویل ډېر مفید دي. ته به ډېر زیات ارزښتونه ځان کې پیدا کړې او هغه ارزښتونه باندې به خلکو ته وړاندې کړې. د وخت د نه مدیریت او ناوړه ګټې اخیستنې یو دلیل دا دی چې موږ موخه او هدف نه لرو.
که چیرې موږ خپله موخه او هدف د خپل ژوند لپاره مشخص کړو او همدارنګه په ژوند کې د ځان لپاره موخې او هدفونه او همدارنګه لیدلوری او رسالت مشخص کړو نو موږ به هیڅکله هم خپل وخت ضایع نه کړو. نو موږ به د خپل وخت لپاره منظمه برنامه لرو، دا چې نن کوم کارونه ترسره کړو، په سبا کوم کارونه ترسره کړو او بله ورځ کوم کارونه ترسره کړو. نو لومړی حل لاره دا ده چې د ځان لپاره مو موخې او هدفونه مشخص کړئ. مثلا زه غواړم چې په دې کال کې انګلیسي ژبه زده کړم، زه غواړم په دې کال کې 15 سپاره یاد کړم، زه غواړم په دې کال کې جرمني ژبه زده کړم، زه غواړم چې په راتلونکو 6 میاشتو کې یو کاروبار پیل کړم. دې ته ورته موخې تاسو د ځان لپاره کولی شئ مشخص کړئ او بیا خپله ورځنۍ برنامه د همدغې موخو مطابق جوړه کړئ. نو باید د هرې ورځې، هرې لحظې، هرې هفتې او هر کال لپاره برنامه ولرئ او خپلې موخې په هغو کې ځای کړئ. د دې لپاره چې تاسو ټولو کارونو ته ورسیږئ او ټولو موخې لاسته راوړئ نو تاسو باید د هرې هفتې، هر کال او هرې ورځې هدفونه او هغه کارونه چې تاسو باید ترسره کړئ هغه لیست کړئ. وروسته د هغې څخه په ورځنۍ برنامه کې هغې ته وخت ورکړئ. کله چې تاسو سهار له خوبه پاڅېږئ، د بېلګې په توګه په 5 بجو سهار تاسو له خوبه پاڅېدئ، لمونځ مو وکړلو، اودس مو وکړلو، د هغې څخه وروسته تاسو د نن ورځې برنامه جوړه کړئ چې نن ورځ تاسو باید کوم کارونه ترسره کړئ. کله مو چې د هغه کارونو لیست دقیق وټاکلو، وروسته د هغې څخه تاسو هغه کارونه چې باید نن ترسره کړئ په ساعت باندې مشخص کړئ. د بېلګې په توګه زه هر سهار چې 5 بجې له خوب څخه راپاڅېږم، له 5 بجو څخه تر 6 بجو پورې زه لمونځ کوم، اودس کوم، د خپل ورځنۍ برنامې لیست جوړوم، خپل هدفونه تکراروم، مروروم تر څو زما د یاد څخه ونه وځي او خپله برنامه د ورځې جوړوم. همدارنګه د قرآن کریم تلاوت کوم. له 6 بجو څخه تر 7 بجو پورې زه مطالعه کوم. د 7 بجو څخه زه تر 8 بجو پورې چای څښم، خپلې دندې ته چمتووالی نیسم او خپلې دندې ځای ته ځان رسوم. د 8 بجو څخه د ماسپښین تر 12 بجو پورې په دنده کوم. د 12 بجو څخه مثال د 1 بجې پورې زه کوم کارونه ترسره کوم. د 1 بجې څخه تر 4 بجو پورې زه کوم کارونه باید ترسره کړم. د 4 بجو څخه تر 6 بجې د بېلګې په توګه زه ځم ورزش کوم، کلب ته ځم او ځان قوي کوم. او له 7 بجو څخه وروسته تر ماښامه پورې تر ماسخوتنه پورې تاسو باید کوم کارونه ترسره کړئ، دغه ټول تاسو باید مشخص کړئ. او همدارنګه د ورځې په پای کې تاسو باید د دغې ورځې چې تېره شوه دا ارزیابي کړئ چې هغه کارونه چې نن سهار ما لیست کړي وو هغه مې څومره ترسره کړل. یا هغوی ته زه ورسېدم، که مې ترسره کړل ځان ته نمره ورکړئ، او که ترسره مو نه کړل نو دلیل یې مشخص کړئ چې ولې مو ترسره نه کړل، تر څو تاسو سبا هماغه کار ترسره کړئ او بیا خپل وخت ضایع نه کړئ. په سنن د امام ترمذي کې دی لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. د قیامت په ورځ د یو انسان خپې نشي خوځېدی، یعنې مخکې نشي تللی چې څو پورې د 4 خبرو تپوس ترې نه وي شوی. قیامت په ورځ به د 4 خبرو تپوس کېږي، بغیر د دې تپوس د جواب نه ته مخکې نشي تللی. هغه سوال څه دی؟ اولنی یاد که عن عمره فيما افناه، اولنی تپوس به الله دا کوي چې عمر دې په څه کې لګولی دی، دغه وخت یې که نه. عمر څه ته وایي؟ خو زمانه د وخت 63 کاله دا وخت یې که نه. یو سړی 63 کاله عمر یې وخت، 80 کاله عمر دا وخت، 40 کاله عمر وخت، 30 کاله عمر وخت. اولنی تپوس دا دی عمر دې په څه کې تېر کړی؟ دا تپوس نو ته به څه جواب ورکوې؟ ټول عمر ما په دنیا ګټلو کې تېر کړی، یا عمر ما په لهو لعب کې په پالتو کارونو کې مې تېر کړی، یا د خواهشاتو په پوره کولو کې مې تېر کړی؟ د دې عمر به تپوس کېږي. او نه چې 2 کاله تېر شو خبره ختمه شو، کال تېر شو مزیدي 2020 ختم شو، جی 2021 راغی. تا ته دا پته شته 2020 سره د نیکیانو او سره ستا د بدیانو الله سره نوټ شوی دی؟ او تا ته دا پته شته چې 2020 بیا نه راځي؟ یو کال ستا د ژوند نه کم شو سره د نیکیانو سره د بدیانو او بیا نه راځي.